د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته د اسلامي امارات مشرتابه عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي شفقت او مهربانۍ له مخې 12 میلیارده بودیجه د سږ کال د 1404 مالي کال لپاره دا ځانګړې شوې ده. اوس مهال ټولو ولایتي ریاستونو ته د وزارت لخوا مکتوب صادر شوی تر څو دوی په ټولو ولایتونو کې یعنې په ټول هېواد کې یتیمانو، معلولینو او کونډو ته د روان کال د لومړۍ روبې یعنې د حمل، ثور او جوزا مساعدتونه او ماهانې دا اجرا کړي او د دوی اکاونټونو ته یې ولېږي. اوس مهال په ځینو ولایتونو کې الحمدلله عملاً کار شروع شوی د مثال په توګه لغمان او ننګرهار ولایتونو کې هلته ځینو یتیمانو، معلولینو، کونډو کورنیو ته د حمل، ثور او جوزا د لومړۍ روبې مساعدت او ماهانه اجرا شوی او ځینو نورو ولایتونو کې د اجرا په حال کې ده. لنډو ورځو کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې دا پروسه آغاز او پیل شي. کوشش کوو له اختر نه مخکې موږ ډېری یتیمانو، معلولینو او کونډو ته د لومړۍ روبې مساعدت او ماهانه اجرا کړو. دا چې په هېواد کې د یتیمانو، کونډو، معلولینو ارقام بیخي ډېر دي. انشاءالله هڅه او کوشش مو دا ده چې یو تعداد له اختر نه مخکې اجرا شي او پاتې نور به انشاءالله له اختر نه وروسته دوی ته د اولې روبې مساعدت او ماهانه د بانکي سیسټم له لارې په شفاف ډول د دوی اکاونټونو ته حواله شي.